السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې دا د ښځو سنت کېدل څنګه دي. محترمه، زموږ مذهب د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه او د امام مالک صاحب رحمة الله علیه مذهب دا دی چې د ښځې په حق کې سنت کېدل مندوب دي، سنت نه دي، یعنې ښه کار دی. ځکه د عبدالله بن عباس رضی الله عنه څخه روایت دی چې سنت کېدل د نارینه په حق کې سنت دي، مکرمة للنساء، د ښځو په حق کې بیا ښه کار دی. حدیث امام احمد په مسند جلد 5 صفحه 15 کې ذکر کړی دا، او امام بهقي رحمة الله علیه په خپل سنن کې صفحه جلد 8 صفحه 325 کې ذکر کړی ده. او دغه رنګه په عربو کې دا رواج وه، په عجم کې نه و. دغه کیفیت هم شریعت ذکر کړی ده چې د ښځې سنت کېدل هغه هم په کوچنیوالي باندې، ځکه وایي دا هلته بیا په جمعه کې لذت خوند دي چې هغه د ښځې په رحم کې لکه فقهای کرام وایي چې هغه لکه د چرګ سر داسې یو ټوټه غوښه د هغه پرې کېدل دي. بار بار مو ویلي دي چې دا بعضې مسایل موږ ته وړاندې سي، واقعیت موږ ته تکلیف سي جواب وویو، نو خو په دین کې شرم نشته، نو بیا حدیث کې ولې ذکر کېدل؟ نو کله کله دا بعض خلکو باندې شرعي مسله یې دی درنه پرېوځي، نو هغه زموږ عذر ته قبول کړي، موږ د دین باندې مکلف یو چې دین ورسوو خلکو ته. موسوعة الفقهیه جلد 19 صفحه 20 دې ته مفصل بحث ورکړی ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.